ډېرو ګرانو زده کوونکو سلامونه. هیله لرم چې جوړ روغ وئ. خپل درسي چینل ته د ریاضي اسانه زده کړې چینل ته ښه راغلاست. لایک او کومنټ وکړئ او درس هم د نورو ملګرو سره شریک کړئ. سبسکرایب مه هېروئ تر څو ټول درسونه ولیدای شئ. بیا هم خپل نوی درس پیل کوو د بسم الله الرحمن الرحیم په مبارکه کلمه. زموږ تاسې نننی نوی درس دی. مضمون د اووم صنف ریاضي. موضوع د نسبتي عددونو ضرب او تقسیم. کومې پاڼې د 103 نه تر 105 پاڼې پورې او ستاسې ښوونکې سپوږمۍ وردک. دغه پاڼه چې وینئ دا د تاسو د درس نوې پاڼه ده. عنوان یې ولولئ د نسبتي عددونو ضرب او تقسیم. د نن لپاره به زه تاسو ته د ضرب برخه درس درکړم او تمرین به یې درسره کار کړم او بلې ورځې ته به بیا تقسیم او د نسبتي عددونو خاصیتونه لولو. او اوس به هغه کلیدي هغه مهمه پایله چې د دغه درس نه لاسته راغلي زه به یې تاسو ته په پیل کې ولولم چې تاسو سوالونه ښه زده شي. هغه لومړی خط یې تاسو وګورئ. دلته لیکل شوي د نسبتي عددونو ضرب په عملیه کې صورت په صورت او مخرج په مخرج کې ضربوو. تاسو پوهیږئ چې نسبتي عددونه صورت لري او مخرج لري. کسري ډول لیکل کیږي. نو په ضرب کې دلته څه ویلي؟ داسې یې ویلي چې صورت یې په صورت ضربیږي او مخرج یې په مخرج ضربیږي. او اوس به راشو چې تقسیم څه رقم کیږي هغه به هم ولولو، خو د سوالونه به یې بله ورځ کار کړو. تقسیم په عملیه کې دویم نسبتي عدد یعنی مقسوم علی سرچپه کوو او نور د ضرب په شان عمل کوو. دا په دې معنا چې کله چې موږ دوهم عدد سرچپه کړو اتومات هغه د تقسیم علامه په ضرب بدلیږي. کله چې په ضرب بدله شوه بیا هم صورت په صورت او مخرج په مخرج ضربوو او سوال حل کوو. اوس به راشو د پوښتنو برخې ته. زه مخامخ ورځم تاسې سره لکه د نورو درسونو په شان پوښتنې حل کوم. دلته یې پوښتنو په برخه کې لومړی سوال 6 جزه لري. د دې 6 جزو نه به زه د نمونې په شکل څو جزه درته حل کړم او نور جزونه بیا تاسو په خپله د ځان سره حل کړئ تر څو ښه زده شي. دومه پوښتنه یې وګورئ. په دومه پوښتنه کې ویلي چې د 111 د عدد 2/3 برخه څو کیږي. د 111 د عدد 2/3 برخه څو کیږي. دا به درته زه پیدا کړم، حل به یې کړم. درېیمه پوښتنه یې دا ده چې هر انسان باید لږ تر لږه د خپل بدن د هر کیلوګرام وزن لپاره د ورځې 1/2 دیسي لیتره اوبه وڅښي. که یو سړی 1 کیلوګرامه وزن ولري هره ورځ څومره اوبو ته اړتیا لري؟ نو دغه پوښتنه به هم زه تاسو ته حل کړم. اوس به راشو په خپله کتابچه کې به سوالونه لکه د نور وخت په شان حل کړو تر څو یې تاسو په عملي توګه درس ښه زده شي. دلته ګورئ چې ما د ډي جز درته انتخاب کړی. د ډي په جز کې 9 ضرب 14/9 دی. اوس به صورت په صورت مخرج په مخرج ضرب کړو او علامې به یې هم ضرب کړو. اول به څه وکړو؟ د برخط رسم کړو. بیا به عددونه ضرب کړو. 9/3 کې 21 یې 1 حاصل رسي په 2. 1 په 9 کې 2 حاصل لرو کې 9 په 11 کې 9 وي 9 او علامه یې دلته مثبت او مثبت کیږي او دلته منفي او مثبت منفي کیږي. د موږ سوال څو شو؟
مثبت یو نوي پر منفي نه نوي. اوس مثبت پر منفي بیا منفي کیږي. یو نوي پر نه نوي. دا شاید تاسو د سوال ځواب. اوس براشو د اف جز مې درته خوښ کړی. د اف په جز کې 3 عدده دي. 3 عدده به او لومړی 8 پر منفي 8 پر 3 د 4 سره ضرب کړو. بیا نتیجه یې په 3 پر 4 اویا. دا سم کېدای شي چې تاسې 4 په 5 په منفي 3 او 4 ضرب کړئ. بیا نتیجه د 8 پر 3 سره ضرب کړئ. اوس به یې حل کړو. منفي 8 په 3 ضرب یې و. منفي په مثبت کې منفي 8 په 4 کې 2 او 3 په 5 کې 15. ضرب په 3 عدد لیکو. منفي 3 پر 4. منفي 3 پر 4. اوس به دا ضرب کړو. منفي په منفي کې مثبت. 2 چې په 3 ضرب شي 3 په 2 کې 6. 3 په 3 کې 9. 4 چې 15 کې ضرب شي 4 15 کې 5 کې 60. 2 اصل یو 4 کې 4. 2 چې ورسره جمع کړو 6. 90 پر 80. 90 په 80 یو غیر منطقي کسر دی. موږ څنګه کولای شو چې 90 حصې د 80 نه واخلو؟ نو دا باید څه کړو؟ دا باید اختصار کړو یا تقسیم کړو. په 3 تقسیم یو. 2 په 3 کې 6. 0. 3 په 3 کې 9. 2 په 3 کې 6. 2 په 20 بیا هم غیر منطقي دی. اوس به یې تقسیم کړو. 2 تقسیم په 20. یو ځلې وي یو په 20 کې 20. یو ځلې ضرب وي د 2 نه چې 0 لاړ شي 2. د 3 نه 2 لاړ شي 1. اوس به یې په منطقي ډول ولیکو. یو صحیح 12 په 20. دا زده کړئ چې په دې رقم لیکل کې یو صحیح 12 په 20. اوس منطقي شه. اوس موږ د 20 نه 12 برخې اخیستی شو او یو هم صحیح عدد دی. نسبتي نه دی، صحیح عدد دی. او دا د تاسو د سوال ځواب. اوس براشو بلې پوښتنې ته. د 112 2 پر 3 حصه پیدا کیو. 2 پر 3 ضرب یو په 111 چې حصه یې پیدا شي. اوس 111 مخرج نه لري. مخرج څو دی؟ یو دی. نو لیکو 2 پر 3 ضرب په 111 پر 1. هر عدد چې مخرج نه لري مخرج یې یو دی. مساوي په. اوس به صورت په صورت لکه د وخت په شان او مخرج په مخرج ضرب کړو. 2 په 111 کې 222. 1 په 3 کې 3. اوس اختصاری وو. 1 په 3 کې 3. 2 په 3 کې 21. یو اصل پاتې کېږي. ته 2 څنګ 12 کې 4 په 3 کې 12. 4 پر 1. هر عدد پر 1 خپل عدد 4. یعنی موږ پیدا کړل چې د 111 2 پر 3 حصه څو شول؟ 4 شول. زه به یې درته ولیکم. مساوي دی په 4. ډېر ښه. اوس به راشو بل سوال ته. 3 سوال ته. دلته لیکل شوي چې هر انسان د 1 کیلوګرام وزن په مقابل کې په برابر کې 1/2 دسیلیتر اوبه وڅښي او 1 کیلوګرام په برابر کې څومره اوبه څښي؟ اوس به 1/2 ضرب په 70 کړو چې په 70 کیلوګرام کې څومره اوبه باید موږ وڅښو. دا مساوي کیږي په 70 او 2
اختصار کې په څه چې اویا په صورت کې دی هغه اختصار کې یو 2 2 3 په 2 کې 6 یو پاتې کې د 0 څنګ لاس کې 5 په 2 کې 5 په 2 کې لاس 15 نو هر انسان د که اویا کیلو وزن وي باید څومره به وچښي 15 دیسي لیتره اوبه باید وچښي 15 دیسي لیتره هغه انسان باید اوبه وچښي چې وزن یې څومره وي چې وزن یې اویا کیلوګرامه وي او که دا په لیتر بیا بدلې وو بیا په تقسیم یې په لاسو کې وو کې 3.5 لیتره 3.5 لیتره اوبو ته دغه انسان ضرورت لري چې وزن یې اویا کیلوګرامه دی خدای وکړي چې سوالونه هم زده شوي وي او بلې ورځې ته منتظر شئ چې په خیر د تقسیم سوالونه کار کړو او د نسبتي عددونو د خاصیتونو برخه کار کړو نور تاسو په خدای سپارم کارخانګي وکړئ ټول سوالونه حل کړئ الله مو مل شه د خدای پامان